کباړ جمعو. کباړ جمعوي. به کباړ څه کې؟ کور ته ډوډۍ شیان وړو. کور کې پلار مې نشته، مړ شوی دی. یتیمان یې؟ هو. جنم زړګیا اوس خو دومره را معلوم یې د مولا د پیر زویه. ستړی مه شې، جوړ یې. زه مې او 50 پلار مې یم. څو؟ 50 زه کوم 50 مې پلار کې هلته نیمه. اوس خو دومره را معلوم یې د مولا د پیر زویه نو د دې ټول جهان امام یې. واړه بچیان څنګه د پلار دې راخوش شو که نه؟ نه راخوش شوی؟ څنګه د کور کې چې راوړله میاشتې پوره شوې وه. وروره څنګه دی ژوند ښه دی انشاءالله؟ پرون نه بل پرون تا ته مې وسپارلی یو غېږه ما ته راکړه ورور مې. خدای په امان، خدای په امان. ټول جهان عیان یې باندې فقر راولي. زموږ رسول الله مبارک د دنیا اولین غریب ترین ملاتړ د پیر زویانو د مولا د پیر زویانو. خیر اوس الله م ژوندي لره. د مولا د پیر زویانو. چې په مړه خېټه باندې روټۍ وخوري څنګه به برداشت کړم، تکلیف به برداشت کړم. ماړه ژاړي ستۍ الله دا مور بل بچی د شپې متیازې وکړي په هغه لوند ځای کې. نن هغه مور چې دی بچي نه لکه دوی غواړي چې بچیه دا دوی راله لږه دا ورته وایي یو خو ستا د دې بېګارونو نه تنقله به څومره دوک ور میلاویږي چې هغه بچی نن راځوان شي مټې مزدور حاضر شي مور حاضر. ډوډۍ غواړي، هر څه غواړي چې نشته دی چې دا اوس وګورې ها بچه اختر ته هم سودا اخیستې؟ وړو غوړي چې نشته دی. نو انشاءالله زه د دې هره میاشت احوال اخلم شوي دي او د وعدې په اساس باندې دغه میاشت پوره شوې وه. کور کې څه نه چکک مکک خو نه کېږي. عبدالله ورانېدونکي په دې خاطر ناز زه به څه وخت مرم بس د مره پسې ګوره دا کوڅه. هغه یخ ولې وفاته کړه. باباجان ښې جګوی شي. سلام علیکم. زه ماما جانه ځان سره ویست یخ ولې وفاته کړه. باور نشته لالایا د مرګه خده دا وړ بچی بالا کانی غواړي بیګاری دادور ماته وای ولا لا تا سره سپک دارو براوالو او به موټر سپارو ویشي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. وخت را ورسېدی یقین دوه 50 روپۍ مې جب کې دي دې 500 روپۍ نه بچو ما روټي خوړلې ده. هغه یتیمان و او دوی ته هم دا سودا کله چې په دنیا کې مصیبتونه زیات شي ستاسو په کورنۍ کې مصیبتونه زیات یاره دا لسۍ زما له جیبه وتل دا زره یو چا مصیبتونه چې را روان یې دا د دې صدقې نه رااوړي تا ته نه رارسي. تن مور دا و انشاءالله دا به نور نه راوځي. خاله جان دیګه څلوېښت ښه 20,000 افغانۍ دا واخله ښه. څنګه یې تازه د پاکستان نه راغلي. کور کې څوک کار نشته دی؟ پلار دې څه کار کوي؟ دا د مکمل روژې خوراک صحیح دی؟ ړنده ده په سترګو. راغلم انشاءالله د داسې اشخاصو پسې موږ ګرځو چې هغه بدون د الله نه کوي. د دې دعاګانې تاسو تر منزله رسوي. اعتماد دې په موږ باندې حق لري انشاءالله. څنګه روژه ماته چې شته که نه؟ او تازه میوه هر څه به ورته اخلو انشاءالله سره د وچې میوې چې یتیمان دې احساس ونه کړي زموږ په کور کې څه نشته دی. تمامي زندگی خبرې څه نه لري او دا مې ورته راوړه یعنې سودا یې ته وکړه.
چې الله دا ورکه ځه د 1 کیلو د غوښې په ارمان باندې دي ولې دوی میاشت کېږي که غوښه هم په سترګو لیدلی یا حاجي صاحب خود بمی درد لأندازے قربان جانا لسلو 2 میاشت دو بجې ګرمه هوا کې ناست وو انشاءالله سولر پکې حق ترتیب درته مې څه وویل په دې کورو ګرځي سوال کوي نو دوی به تعلیم په شي باندې ورکوي په خلکو باندې خرڅولو د مجبوریت نه منت موري صحیح دی بس سلام خوشه صحیح شو بچه ها ګوره ګوره دا کوڅه بیا ناممکن شوه لازمه بس د کار څوک نشته دی کباړ بس هر وخت لازمه رستنېده بیا 3,500 افغانۍ دي دغه ته مې ورکړلې صحیح دی ټولو ته به څپلکې واخلي ښه د عزیز الله دغه پلار بندي دی مابس کې نو که چېرته کېږي د دغه لورکۍ په خاطر یې راخوشي کوي باڼه مې مات سوه زه الله دې رحم کړي الله مهربان ذات دی الله پاک خپل بندګان د یاده نه باسي د دغه خورکۍ لپاره موږ نن 20,000 افغانۍ ولېږلې گلزار نمیتونی ما به داداش میمانی چه میگی؟ کراچوانی میکنی حاجی صاحب؟ الله دن ویډیو به د هرات ولایت نه نشرو ترڅو زموږ د افغانانو مشکلات بریتانیا نه هم یک بچگی یک من پیش می جدا بود زنی بومو لا یسیر شده بیچاره مورم خوارم بوندگان مد ستانه دختری خوردی داشتم تیم خونم جام گازم د لمونځ کوونکو لپاره داسې ځای نشته چې دوی یک چیزی بگیرین انسان از چی ضرورت دی چی شی وای؟ زندای پلار دی زندای وای؟ دا د یتیمانو لاسونه نو چې کله ماشوم بې سرپرسته شي نو بیا د هغه وضعیت همدا شي پورې خلاص خپایو ستا په ګیره باندې راځي د خپل ژوند پورې نور خپایو موږ چې مرګ الله پاک راکړي چې څه دي بس مور ځان ته شایم پیوالي صحیح دی ان شاء الله دا د نن ورځې مزدوري کور ته لاړ شه کور کې کلام دی دا په موږ حق لري او ان شاء الله د دې حق به موږ تاسو مشترک ادا کوو دغه سودا د مکمل وریجې دي غوړي بوره چای روب شامپو صابون سترګې مې سرې